السلام علیکم قدرمندو کتونکو صابر جان یم دا وخت زه د اسمبلی مخې ته ولاړ یم دا د پېښور اسمبلی هال دی جي نو دلته مې صرف تاسو ته دا ښول چې دا کوم ګاډي ولاړ دي په دې سړک باندې دا ولاړ دي دا چې کوم خلک تېرېږي را تېرېږي دغه که نه نو د دې دپاره یې دونه ځای پرېښی دی چې په صرف رشکه پکې تللی شي په یو ټیم پکې یا رشکه تللی شي یا سوداګي تللی شي نو ما دلته یو ټریفک وارډن ناست هغه سره مې خبرې اترې کولې مې یار تاسو دې ګاډو ولې دونه شي ویل چې دا ګاډي په سړک ولاړ دي ما ته یې وی قسم یې راته وخوړو وایي صرف دې دپاره مونږ کښېنولي چې د ګاډو ته خیال کوئ او وایي نور چې کم دی که نه وایي دوی ته که مونږ ووایو چې دا ګاډي دلته ولې ودرې نو وایي راپسې دا ګاډي راوباسي داسې په برا باندې په دې سړک باندې ودرېږي او وایي روډ بند کړي نو یار ما خبره کوله چې یا لکه دا قانون چې دی دا خو عجیبه قانون دی قسم په خدای یار مو خو چې موټر سایکل غلط ودرو نو وایي چې داسې کار دی دا موټر سایکل دی ولې غلط ودرولې لکه ته دې ګاډي ته وګوره که نه دا اوس ګاډی دی دا ګاډي په کوم ځای کې ولاړ دی دا وګوره سړک د پاسه ولاړ دی دا وګوره دا حل دی مړه دا د پښتنو ژوند دی پښتانه صرف په سندرو کې پښتون دی پښتون اخر پښتون دی او پښتون اسمان ته وختو پښتون ځمکې ته راکوشو دې دپاره پښتون دی او نور چې کم دی هېڅ حق ورته نشته دی ښه بس دا ویډیو دونه شیر کوي چې د دې خو څه لار روځي یار قسم په خدای هېڅ لارې نه روځي مړه